نو دا جي زه دله په سر وړم د خدای مسلمانه زه خو ټوله ورځ اډکې ګنډېری خرڅومه هغه دونه پیسې وي یا به پې تا لوړه راوړم یا به پې تا له غوړي راوړم او ما له دې پردۍ جینۍ کړې د خدای مسلمانه دا به م راودول غواړي که نه که ځان له پې واده وکړمه څه خو به کول غواړي که نه زویا دقه خو ته زه م ویمه که نه نو دا جي دا خو ستا کار و که نه زما کار خو نو څوک م زه په یو ورځ کې راولمه ته راته لار وښیه بچې چې دا روژه تېره شي غوړي وریجې دا خو راوړه که نه بیا به له د روژې نه بعد نیټه دله کېږدم که نه ورګنو د خدای مسلمان اوسې زه څنګه راوړم په دې روژه کې خو دا شیونه دومره ګران دي په ایمان چې خلکو ځان سره سټاک کړي دي او خرڅوي یې نه د روژې نه بعد به ورسره بیا راکاږو او یا داسې کار وکړه که نه هغه کوم جزونه چې ستا ولاړ دي که نه هغه ټول به زه یم خرڅ کړم او بس په هغې بار څه والمه شکر دی جیزونه هم نشته دی په آرام خوبونه خو کوو که نه دا چې دي خوبونه خو مونږ غرق او تباه کړو که نه دا د پردۍ ونې د لاندې کینو دي بچې ته مزدوري کوه واده به له خامخا کومه دا جي نو په سنت طریقې راله وکړه که نه لا ضروري خو نه چې پکې سړی بس مخکې نه غوړي م راوړې وریجې م ورته پکې لږې وریجې او ډېره ډمامې شروع کړې د خدای مسلمانه خرچه به دې م کمه راشي او دنیا او د آخرت ګټه به مونږ شي که دې سنت طریقې ته خلکو کتل که نه نو نه به پکې جګړې کېدې نه به پکې خلکو فسادونه کولې نو واده خو همدغه رنګ مزه کوي خو چې څوک پې پوهېږي دا جي نن سبا به سر چا رسم و رواج جوړ کړی دی که واده دې ښه په ډنګ ډونګ ونه کړه که نه خلک به ورته وي د شامیریز وي غریب سړی و وایي داسې واده و لکه مړې بیا خلک دا پیغورونه کوي ته اوس څه وې څنګه واده دله وکړمه دا جي که زه واده کومه که نه نو به زه به ستا د واده په رنګې کومه چې تا څنګه واده کړی دی هغسې به زه کومه بچې زما واده خو ډېر په سادهګۍ شوی و او دا جي ستا واده خو ما ته معلوم و که نه مور مې راته ټوله قصه کړې ده وي یاره شپه بیا ربا په منګې روستو او وي پلار به مې ورسه ورانو چې ورکوم او نه یې ورکومه دا قصې قطارې وي زه خو به ستا د واده هغه پټه ګورمه کوم ځای پرته راواله چې زه وګورمه چې زه قرنګې واده بس تیار کړمه زویا هغه پټه دې ترو روړې ده هغه پټو مټو نه قلار شه پرېږده هغه زوړ وختو نه نه دا جي اوس پکې خبره غیرت او پښتو ته لاړه اوس خو مې چې ستا د واده په رنګې واده نه کړي نو نه قلارېږم راپاسه ترور کړم یې چې هلته زه هغه پټه وګورمه چې دا تا څنګه واده کړی هله راپاسه یا خدایه پاکه دا کومې زمانې ته پاتې شو اوس په زما د واده کیسټ دا ګورې دا جي بابو خو مې ډېر ووې که نه و یو پي ایس کې چارج نشته خو ما ورته وویل ما یې دا پټه چې ما نه کتلې که نه د پلار د واده مې ما یې نه قلارېږم ما یو مقه ټي وي مې پې ولګو ډېره مزې وکړه خو ښه ساده توب خو پکې وکړه زموږ خو دا جي ډېر کچه کور نو او بچې زموږ خو ډېر ساده کور و خو دا رانه په دښمنۍ کې لاړ دا جي تاسو ته زه نه وایم چې دا دښمنۍ ډېر خراب شیز دی زه یم چې یو انسان زیاتي وکړي که نه بل له دا پکار دا چې هغه صبر وکړي د ګل په شان کور و دا دې لاړو خورېرې شو زویا دقه دښمني راته راپېښه شوه خو اوس هم روغه کړې ده خو زما واده کیسټ دې خوښ شو که نه دا جي دا خو دې ګیرې له ته رنګ ورکوې د خدای مسلمانه ته خو ډېر پخواني سړي ستا په واده کې خو هغه د کوغال وریجې ماسې کړې هغه منځ کې چې پکې غوړي واچولو بیا خوړې ښه ته دغه پرېږده دا جي زما پکې دغه ډمې خوښې شوې دغه ټول ورځ چې دا تماشې ته ګډېدې را ګډېدې ګوره داسې ډمې به پکې زه ګډوم ښه خپل واده کې لکه داسې کومې هغه چې ستا واده کې چې ګډېدې دا خو ډمې نه وي خدای دې بیخو بسه دا خو دې ترورېنې وي ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخکې مړه شه